نادر سړی د طالبانو روح المانی دلته اوس یو بله خبر کوي دی وایي چې د حیات د شهیدان چې ژوندي دي دا ژوند حقیقي ژوند ده که حکومي ژوند ده بعضې علما وایي حکمن ژوندي دي څه مطلب چې نور خلک مړه سي خلک عزتي بیا نه یادوي شهیدان بیا هم یادوي په نعتونو کې یادوي ښه صفتې کوي داسې ښه سړی دغه د دوی ثنا د خلکو ورباندې دا حکومي ژوند ده یو سړی چې مړ سي اتې لاړه څوک یې نه یادوي طالبانو شهید بیا هم تر ډېر وخته خلک یادوي که نه تاریخ کې کتابونو د تاریخ کې نومونه ولیکل سي او نعتونه پسې وي او خلک یې یادوي او هغه داسې نو دا حکومي شهید دلته مراد دا ده چې دا حکومي شهیدان دي حقیقي شهیدان نه دي وی حقیقي ژوندي نه دي حکمن ژوندي دي حکمن ژوند دا معنا طالبانو چې خلک یې صفت و ستایه کوي چې مړ سو پس له غنم خلک داسې یادوي لکه ژوندي غوندې داسې نه چې حقیقتا ژوند پکې ده بلکې حکمي دا یوه خبر ده خو روح المانی وی نه صحیح خبره دا ده چې د شهیدانو ژوند حقیقي ده حقیقي ژوند لري بل احیاء عند ربهم ترزقون رزق ورکول کیږي حقیقي ژوند لري خدای وایي چې حقیقي ژوند لري دا ژوند یې د روح ده که د بدن یم ده که تنها د روح سي بیا خو نورم روحي ژوند خو نورم لري ټول حیوان مخلوقات لري که نه ټول انسانان لري دی وایي د ده رایه دا د طالبانو دی وایي چې سره له بدن نه څوک لري د بیخي طالبانو نادره د ده خبر واوري روح المانی داسې وایي طالبانو چې یو سړی شهید سو دغه بدن یې چې ده دا هېڅ شیم نه ده دا ورکه زتې لاړه دا وایي دا چې لاړه الله عز وجل د ده روح دپاره د ده د همدغه بدن په شکل باندې یا د ښه شکل باندې بل شکل باندې د ده روح ته همغسې جسد جوړوي نو دی په همغه بدن کې نه نوځي دا الله چې قرآن کې وایي لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون دا معنا طالبانو حیات روح راغی ده ته بل بدن الله جوړ که په بل بدن کې نه نوځي دا تناسخ نه د طالبانو دی وي د تناسخ عقیده خو درته معلومه ده طالبانو د تناسخ عقیده خدا د طالبانو دوی وایي چې هلته د تناسخ په عقیده کې چې ده هغوی حشر و معاد بیخي مني نه دوی وایي دا خپل هغه د تناسخ داسې عقیده ده چې د هندوانو عقیده ده اوی چې روح ترنه ووته یو سړی مړ څو روح ترنه په بل سړي باندې روح نه نوځي دی وایي په بل زه د تناسخ عقیده نه لرم روح المانی وایي زه داسې وایمه کله چې دا بدن خاوري سو خاوري سو لاړه خو هلته قرآن وایي چې دی ژوندی ده ډېره بده خبر نه کوي طالبانو ډېره ښه خبر ده اوس یو شهید ده د الله په لار کې شهید سو قرآن وایي دا ژوندی ده روح کوي که بدن و روح دواړه کوي که روح کوي نو بیا خو ټول ژوندي دي روح خو د ټولو انسانانو ژوندی ده کم روح و بدن نو خو ډېر شهیدان دي یا د بدن خاورې ده نو کومه دي چې ژوندي دي دی وایي روح المانی وایي نه د ده دغه بدن چې دنیا کې و دا بدن یې لاړه دا خو دومره مهم شی نه ده دا لاړه دا بدن الله عز وجل د ده بدن دپاره د ده د روح دپاره د ده بدن په شکل باندې بل بدن جوړوي نو دا د تناسخ عقیده نه سوه تناسخ کې خدا منه چې د ده نه لاړو په بل نه نوته دا روح زه وایم له ده نه لاړو بیرته ده ته راغی ځکه دا هم د ده مشابه جسد د طالبانو د مشابه جسد ده نو بل احیاء عند ربهم یرزقون دا معنا دی ژوندی ده له دغه نوي چا سره له نوي جسد سره دا نوي جسد سره ژوندی ده دا د روح المانی رایه د طالبانو تاسې د په خبر خو پوه شولی که خو دا خبر به زه فکر نه کوم چې تاسې تر اوسه اورېدلی وله خو دا د اللتا و اللتۍ نه ټولې نه وروسته وایي دا خبره شوله نو په دې اوږد بحث کوي طالبانو
والذي يميل القلب إليه أن لهاتيك الأبدان شبها تاما سوريا بهذا الأبدان. دا بل صورت چې الله ورته جوړ کړی دا صورت عین همدغه صورت غوندې ده، دغه بدن غوندې، همدې بدن غوندې ده، بس روح همغه کې ورننوځي. هغه بدن لږ نوی ده که نه، ځکه د موډم پکې برابري، هغه زوړ سوی ده ځکه که نه، هغه نوي کې بس ګرځي را ګرځي. بل احیاء عند ربهم یرزقون. اتې که سړی وایي ما شهید ولیده نو خو غلط خبره نه ده کړې، ځکه بل بدن هم لکه د چا غوندې ده، ګرد ګرځي بزتي میلې کوي، کله هلته یي کله هلته یي، کله دې باغ کې کله په دې باغ کې، کله جنت. بل احیاء عند ربهم یرزقون هغه بدن کې، دا خو دلته خاورې شو، هغه ښیي طالبان. دا د رحماني رایه ده. دی وایي زه دا هم د سره منمه، دا روحي الله متجسد کی. بل احیاء بدن لاړ، دی وایي بدن لاړ. تاسې خبرې ته پام کوئ طالبانو. دی وایي بدن لاړ، چې لاړ دا روح د الله پاک قدرت د تجسد ورکی، د روح نه یې جسد جوړ سي. دا چې جسد جوړ سي دا روح سره له جسده، یو خو هغه د بل جسد له عنصري خاورې شي نه جوړ سي، هغه یوه خبره وه. جسد یو بل عنصري جسد ورته جوړ سي، روح کې ورننوت، دا یوه خبر. بله خبره یې دا نه وي زه دا به د سره خپله روح الله متجسد کی. بل احیاء عند ربهم ترزقون، یا دا مطلب. یا دی وی زه دا به هم د سره ومن، دا هم د سره منم، خو ډېر خوند نه راکوي وی دغه خبر چې دا موږ او تاسې کې مشهوره ده. دی وی چې نه بل احیاء عند ربهم ترزقون، یعنی دغه یې د جسد چې د خاورې ګرځېدلی جسد ده، دا کې روح ورننوځي، دا را ژوندی، دې کې ژوند ده، دا حیات کې. دی وی دا بعید ده، دا زه نه منم. او دی وی طالبانو وی بیا ولې نو هغه د بعضې خلک وایي چې پلانکي کې سړی شهید سوی و 100 کاله بعد مو چې رایسته که وایي هغه وینه تربیېدله. وی داسې د حیانوب د بیان قیسې دي، وما هو الا حدیث خرافه. دا هېڅ نه مني طالبانو. دا خبر خو پوه شولې، خو تاسو خو ما یې ورې پرېږدئ، زه خبره خلاصه کړم. دی وایي که مراد له حیات نه دغه حیات سي چې دا د ده بدن خاورې سوی، روح پکې راغی، دی دا بیخي مني نه طالبانو. دی واما القول بحیات هذا الجسم الرمیم مع هدم البنیه وتفرق اجزائه وذهاب هيئته وان لم يكن ذلك ببعيد اذا الله قدرت لري چې دا کار وکړي. من يبدا الخلق لكن ليس اليه كثير حاجه، دې ته وی ډېر حاجت نه سره هغه زوړ بدن بیا الله را ژوندی کوي. دا زوړ بدن چې الله بیا را ژوندی کوي ولې یو نوی بل نه ورته جوړوي. دی وایي خبر خو پوهېږئ که نه، لأن فيه مزید فضل، چې نوی ورته جوړ کړي دکې د ډېر فضل ده. ولا عظیم منا بل ليس فيه سوى ایقاع ضعفة المسلمین فی الشکوک. دی وایي که دا زوړ ورته را ژوندی کوي دې کې مسلمانانو ته ډېر شکونه پیدا کېږي. زه پادیره ګرځې د مړي خاورې سوي که بسد لاړ ځتي، روح ستا ده، روح ته الله بل جسد جوړي. دی وایي دغه خبر چې دا خلکو کې مشهوره ده، دې کې یو تاوان جوړیږي. بل لیس فيه سوى ایقاع الضعفة المؤمنین بالشکوک والاوهام وتکلیفهم من غیر حاجة بالایمان وما يحكى عن مشاهدة بعض الشهداء الذين قتلوا منذ مئات السنين وأنهم إلى اليوم تشخب جروحهم دما إذا رفعت العصا عنه فذلك مما رواه هيان بن بيان وما هو الا حديث خرافه. نه مني طالبانو دا خبر پوه شولې. ګورئ طالبانو تاسې به داسې نه کوئ، دا خبره ډېره نادره خبر ده کمپیوټري که نه، اور در کې بال سیزتي سوټی راواخله والله کړي ومنمه دا ته څه وایې. طالبانو علم ده. دی وایي چې دغه به جسد الله را ژوندی کوي، را ژوندی کوی سي، همدغه جسد هم الله را ژوندی کولی سي. دا جسد را ژوندی کولی یو نوی کالبوت بدن نه ورته جوړي چې روح پکې ورننوځي، نوی بمي داسې دي وسي. دی وایي خدا خو طالبانو د روح الماني رایه سوخه. ما مخکې تاسې ته ویلي و طالبانو علمي میدان کې چې څرېدلی نو هر څه شی به مخ ته درته راځي او خوشکې به ډېرې نه کوئ طالبانو. دا د روح الماني حکم سو رایه سوله. دا اوس طالبانو د تفسیر مظهري رایه ده. تفسیر مظهري مولا طالبانو بیا بل څه وایي. تفسیر روح الماني تفسیر مظهري والا وایي طالبانو دی وایي چې همدغه جسد یې ژوندی کېږي، همدغه جسد
حتی ده خو ویلې چې دا قیسې چې یا پلانکي جي کې شهید و هغه داسې وینې تر څڅېدلې 200-300 کاله مو تلي دی وي دا روح الماني نه منل دی مني طالبان دی وی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء بیا دی وی حديث نقل كي واخرج ابن ماجه عن ابي الدرداء نحوه واخرج مالك عن عبد الله ابن صعصعاء انه بلغ ان عمرو بن جموح وعبد الله بن جبير الانصاري طالبان یو وخت کې په احد کې سیلاب راغلی و بیا د دوی قبرونه سیلاب راغوچ کړي و بیا چې ورغلل طالبانو 46 شپږ څلوېښت کاله بعد چې ورغلل طالبانو په قبرونو کې همغسې تازه ایښي ول دا یو بیا د معاویه رضی الله عنه زمانه راغله طالبانو معاویه رضی الله عنه په احد کې هغه ویستله بیاله یې ویستله بیا اعلان وکړه چې دلته بیاله باسو نو د هر چا چې په احد کې شهیدان وي راسئ که خپل شهید وپېژنې جای به بیا بدل کړو د بیاله نقشه عملي کوو چې ورغلل طالبانو فاصابت المسحات رجل منهم فانبعث دما ولقد كانوا يحفرون التراب فحفروا نسرة من فاح عليه ريح طالبان واخرج ابن ابي شيبه فاصابت المسحات قدم حمزه فانبعثت دما د معاویه صاحب خلافت طالبانو څومره وخت څلوېښت کاله ووتلي ورباندې نو معاویه رضی الله عنه چې اجای غوچوه د بیل څه ده مسحات بیل ته وایي چارۍ دا د حمزه رضی الله عنه په خپې باندې ولګېدله له پښې نه یې اوس هم وینې څڅېدلې که نه مشهوره خو موږ او تاسې کې هم همدا ده طالبانو چې کوم حیات ته الله ژوند ورکوي بېرته چې راژوندې کېږي دا راژوندې کېږي نو تفسیر مظهري بیا دا رایه مختاره ګرځولې او اکثره مفسرین هم طالبانو دا رایه مختاره یي که نه چې مراد له حیات نه کم حیات دغه حیات دا جسدي حیات الله هم دغه هغه کې حیات ورکوي بیا هم طالبانو ښه فکر پې باندې وکوي ځان دپاره دا مسله مستقله د بحث وګرځوي کله کله طالبانو علمي مسایلو کې چې سړی بحث کوي نو بیا چې مسلې ته ورولېږي بیا ټوله مکمله وګوره ما فیها و ما لها و ما علی زر خوشکه مه کوه چې ولې موږ خو رواج کې موږ ته ملیان ته دا پرېږده ایسته که دومره زر جنجال مه کوه ښه تحقیق پرې باندې وکړه چې اوس کمه ده کوم قطعي دلایل کم خواته موجود دي احادیث کم خواته موجود دي دلایل کم خواته موجود دي اگر چې مشهوره خو هغه خبره ده طالبانو چې ما درته ویلي تفسیر مظهري ده خو طالبانو تاسې د فکر ته پام وي زه چې کله روح الماني وایم داسې نه وي چې بیا تاسې ووایي چې دا د تا فکر ده او د تا نظر هم همدا ده طالبانو زه روح الماني وایم طالبانو دا مې لا اول نه درته شروع کړي داسې خبرې به ورسره راځي طالبانو چې دما نه یې موافق زه نه یم ورسره موافق داسې خبرې به یي طالبانو سره دغه مسله کې زه طالبانو توقف کوم زړه مې طالبانو اگر چې ډېر زړه میلان مې د بل طرف ته کوي دې طالبانو ډېر نغه کوم بیا هم داسې مې مکمل هغه نشته ده